د نن ورځې درې ښه او یو بد خبر. سلام ستړي مشئ، زموږ سوله ټي وي چینل ته بخیر راغلی. ملګرو که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ. نړیوال بانک ویلي 280 میلیونه ډالر پر بشري مرستو لګوي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې نړیوال بانک ویلي چې دوی د افغانستان د بیارغونې له صندوق 280 میلیونه ډالر آزادوي. سرچینې زیاتوي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو دوو برخو یونیسف او د خوړو نړیوال پروګرام ته لیږدول کیږي. د کابل ښار سلیم کاروان څلور لارې سره په یوه زري موټر چاودنه شوې. د کابل ښار څلورمې ناحیې اړوند د سلیم کاروان له څلور لارې سره نږدې شاوخوا 9 بجې پر یوې زري موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کړې. سرچینې وایي له چاودنې وروسته د ډزو اوازونه هم اوریدل شوي، خو تر دې مهاله د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. بهرنیو چارو وزارت وایي د یاد وزارت سرپرست په دوحه کې د 14 هیوادونو له نمایندانو، سفیرانو او استازو سره لیدلي. بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنه کې پر امنیتي، بشري، اقتصادي، سیاسي او روغتیایي موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. چارواکي وایي د ننګرهار ولسوالیو ته د درملو او تجهیزاتو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې د یاد ریاست په هڅو د WHO او اډا ادارو په همکارۍ د ولسوالیو روغتیایي مرکزونو ته د درملو او طبي تجهیزاتو لیږدونې لړۍ پیل شوې چې په ولسوالیو کې به ورسره د روغتیایي خدمات ښه شي. د روغتیا مسؤلین وایي هڅه کوي چې په ولسوالیو کې روغتیایي خدمات عادي او پیاوړي شي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.